ستاسو ښار کې خلک په چینچې کې ځي او زه پکې پیاده یم او دا اوس شعرونه دي ملګې شرمولې ځان پورې خلک خندولي دي زه چې پروجا یما نو ښه یما زه چې پروجا یما نو او ستاسو ښار کې خلک په رنګونو مرو مړه دا پښتانه هم څه کې ګوره داسې ویلي زه چې پروجا یما نو ښه یما زه چې پروجا یما نو ښه یما یا چې په سجده یما نو ښه یما یا چې په سجده یما نو ښه یما زه په عبادت کې مشغولېږم زه په عبادت کې مشغولېږم یا چې په دعا یما نو ښه یما یا چې په دعا یما نو ښه یما سلامونه احترامات نومونه ملګرو زه علي خان تاسو ته نن بیا مخاطب یم تاسو ته به زه د موبایل هر قسمه ټکنیکل درښایم تاسو د کینی ماسټر چل به څنګه زده کوئ هغه ټول هر څه به تاسو ته ښیم تاسو زموږ چینل فالو کړئ زموږ دا ویډیو مخکې شیر کړئ د یوټیوب هر قسمه ویډیوګانې چې څومره دي زه به درته ښیم انشاءالله په ګارنټۍ به درته ښیم په یو هفته کې به تاسو چینل انشاءالله منټای دي تاسو به 1000 سبسکرایب هم برابر وي او تاسو به 4 غنټې هم انشاءالله په یو هفته کې الله برابروي یاره د علي خان ډېر ښه سړی دی ما چې یوټیوب چینل مې زده کړو او د پښتنو لپاره ډېر ښه کار کوي لګیا د پښتنو لپاره محنت کوي هر څه ښیي خلکو ته یاره دا موبایل ګورم چې دی پکې خلکو څه ویلي ټیک ټاک به پلی کړو مړه دا دي یو پکې څه ویلي دی ګوره وي زه پکې پوه یم نو ښه یم او ستاسو ښار کې خلک په رنګونو مرو مړه دا پښتانه هم څه کې ګوره داسې ویلي لکه ورکې د علي خان دا ویډیو ډېره وایرل ده ورکې چې دا پلی کړم پروجا یما نو ښه یما زه چې پروجا یما نو ښه یما یا چې علي خان نو چې بل څه دله نه درته نو تا ایله دا وي دا وګوره مړه دا خلک دا وایي ورکه علي خان به لا یو ویډیو کوم السلام علیکم ګرانو ملګرو ورکه اوس د علي خان سافټویر اپډیټ کوم په دې ویډیو کې د ټول حقیقت ښیم علي خان له نور څه نه ورته نو ګوره مشاعرې شرمولې دا شعرونه شرمولې دي الټه کړي دي خراب کړي دي دا خلک داسې کوي ګرانو ملګرو زه به تاسو د علي خان ټول حقیقت په دې ویډیو کې بیا هم ښیم او زموږ چینل ته لایک کړئ سبسکرایب کړئ دا مړه په علي خان باندې خو به زموږ دا چینل مخکې لاړ شي که نه ګوره دي یو ظالم پکې کمنټس کړي وي ته د باتروم مخې ته ناست نو زه کوم ځای کښېنم زموږ د نصیبه خو دا یو باتروم رسېدلی دی نو ټوله سقي به دا خلک نو ملګرو کسکر خان یم د رستم نه او ستاسو ښار کې خلک په چینچې کې ځي او زه پکې پیاده یم او دا اوس شعرونه دي ملګې شرمولې ځان پورې خلک خندولي دي نو تاسو ته غوږ کېږدئ ملګري د دې شاعرۍ ته چې دې څه وایي زه چې پروجا یما نو ښه یما زه چې پروجا یما نو ښه یما یا چې په سجده سلامونه احترامات نومونه ملګرو زه علي خان یم او ما چې بل څه کم نظم ویلی وه هغه تاسو ټولو به اورېدلي یه او ملګرو پرې اطلاعات وکړل چا وایي دا غلط دی چا وایي دا صحیح دی او ما چې څه ویلي دي زما الله ته غاړه خلاصه ده السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زما ګرانو ملګرو نن سبا په علي خان رور باندې ډېر زیات تنقید شروع دی او تنقید چې کوم دی په ډېرو ځایونو پکار دی خو هغه زموږ پښتانه وروڼه چې کوم دی هغه نه کوي او علي خان چې کوم دی هغه د پښتنو لپاره ډېر ښه کارونه کوي او کړي دي خو مسله چونکې دا ده چې دلته زموږ یو پښتون ور برخیږي نو هغه له بیا مونږ خپې ووهه او په دې نظم باندې زما په خیال چې زما ډېر وروڼو چې کوم دی علي خان ستومانه کړو هر یو پرې د خپل پال ور او د دغه لپاره لګیا دي نو ګرانو ملګرو داسې مه کوئ چې هغه غریب په دې خپل دغه باندې ستومانه شي ټیک ده د هغه نه به هم څه غلطي شوي خو که دا شعرونه چا په بل انداز باندې ویلې نو بیا چا اعتراض نه کوو که په ګنده انداز یې ویلې چا اعتراض نه کوو علي خان چې کوم دی هغه یو نظم ووي هغه زموږ خلکو د هغې نه یو لویه بلا جوړه کړه